سلام او ستړي مشئ. په دې ویډیو کې غواړو د کیش ګټې یا سی بي په تړاو خبرې وکړو. له سی بي هغه مهال ګټه اخیستلی شو چې زموږ یو پیرودونکی $1 حواله ولري او ګټه یې په افغانیو باندې په نقده بڼه باندې تادیه کړي. د دغه چارې تر سره کولو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او وروسته خپل ډیټابیس خلاصو. کله چې زموږ ډیټابیس پرانیستل شو، حوالو برخې ته راځو او د حوالې برخې له پرانیستلو وروسته په لیږلو باندې کلیک کوو. د صراف له ټاکلو وروسته د هغه پیسو مقدار لیکو چې غواړو حواله یې کړو. د مثال په ډول باندې $500 چې دغه پیسې باید مزار شریف ته ولیږل شي چې لیږونکی محمود دی او اخیستونکی خان دی. د دغه حوالې لیږونکی محمود له وړاندې هم زموږ سره یو اکاونټ لري او زموږ پیرودونکی دی. هغه غواړي چې دغه پیسې له اکاونټ څخه کمې شي، نو د درک په برخه کې د محمود اکاونټ انتخابوو چې د دغه چارې تر سره کولو سره $500 د محمود له حساب څخه کمیږي او د احمد مزار صراف اکاونټ ته ور ډیریږي. ټاکل شوی چې له $500 څخه $10 کمیشن واخلو. خو زموږ پیرودونکی او دغه حوالې لیږونکی محمود وایي چې زه غواړم د دغه حوالې کمیشن په افغانیو باندې په نقده بڼه باندې تادیه کړم، ځکه زموږ پیرودونکی نه غواړي چې $10 نور هم له اکاونټ څخه کمی شي او غواړي چې دا په افغانیو باندې تادیه کړي. نو موږ ورته وایو چې 1000 افغانۍ باید کمیشن ورکړي. اوس مهال د لیږلو ګټې په ځای کې 1000 افغانۍ لیکو، خو د صراف ګټې په ځای کې بیا $5 لیکو چې د دغه چارې تر سره کولو سره 1000 افغانۍ او $5 به د محمود له اکاونټ څخه کمی شي. او که موږ سی بي برخه فعاله کړو، دغه 1000 افغانۍ به په خزانه کې ټولې شي او د صراف ګټه چې $5 کیږي له همدغه 1000 افغانۍ څخه به کمی شي. او کله چې موږ دغه معامله ثبت کړو او بیرته راپور برخه کې راشو او دغه معامله خلاصه کړو، کله چې د محمود اکاونټ ته لاړ شو، ګورو چې له محمود حساب څخه صرف او صرف $500 کم شوي دي، ځکه چې زموږ دغه پیرودونکی د حوالې ګټه یا کمیشن په نقده بڼه باندې په افغانیو تادیه کړی دی او 1000 افغانۍ یې موږ ته په نقده بڼه باندې راکړي دي، ځکه موږ سی بي فعاله کړی دی. او کله چې د خپل معاملهدار صراف احمد مزار اکاونټ ته لاړ شو، ګورو چې $500 جمع $5 د هغه اکاونټ ته ورټول شوي دي. د دې لپاره چې موږ احمد مزار ته له 1000 افغانۍ نقده کمیشن څخه $5 ورکړي دي. او کله چې د خزانه حساب ګورو چې 1000 افغانۍ زموږ خزانه کې ور ډیرې شوي دي. د یادونې وړ ده چې موږ په دغه معامله کې $500 له خپل پیرودونکي اکاونټ څخه اخیستي دي او زموږ پیرودونکي وغوښتل چې د دغه حوالې ګټه یا کمیشن په نقده بڼه باندې په افغانیو تادیه کړي او موږ له همدغه 1000 افغانۍ چې زموږ خزانه کې ټوله شوې وي $5 خپل معاملهدار صراف ته ورکړي. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ، د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.